ډېرو قدرمندو لیدونکو، نن یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه ورځ ده. الحمدلله موږ وکولی شو د یو ډېر قدرمن ورور ډاکټر صاحب حفیظ الله په همکارۍ او د هغوی په مرسته باندې 10 یتیمانو کورنۍ ته چې له مخکې نه د هغوی سرویس و موږ سره رجسټر و، هرې کورنۍ ته 15,000 روپۍ د جولای د میاشتې کفاله تسلیم کړو. الله تعالی نه دعا کوو الله تعالی ته چې الله تعالی د ډاکټر صاحب محترم په مال و سر و اولاد و کاروبار کې برکت کی. تشکر از کمکتان. کمی کمک به طفلای یتیم افغانستان میکنیم که ما تحصیل اولاد ما را حداقل پیش برده میتونیم. خداوند که تان کمک، شما که از یتیما که از سیاست هستند، شما کمک میکنید. خداوند از پیشتان خوش باشه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از پیشتان خوش باشه. خدای در مال اولاد هر چیزتان برکت کنه. خداتان وعظ بده که از یتیمای بکس و بکوی دیگه کمک کنید. هیلهمند یو چې ډاکټر صاحب باندې همت نور افغانان مو کې ټول هغه افغانان ورونه خویندې ورونه چې هغوی توانایي لري د یو ګلالي یتیم کفالت په غاړه واخلي. انشاءالله دا به د دې ثمره او د دې ګټه او فایده به په دنیا کې هم هغوی ویني او په آخرت کې به انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې له 2 ګوتو غوندې دغسې څنګ پر څنګ یې نږدې وي. امیدوار یم، هیله ده چې زموږ افغانان ورونه همت وکړي او دغه ګلالي یتیمان چې په کوڅو په خاورو په ډیرانو باندې ګرځي د یو مړی روزۍ د لاسته راوړلو لپاره د دوی لاسنیوی وکړي. دا به انشاءالله په آینده کې دوی لپاره د دنیا او د آخرت لپاره ګټه وي.